افغانان ورونو چې افغانستان ته ځي چې بیرته خارج ته راځي په دوه وی میدانونو کې په دوه میګریشنو کې د نه پوښتنه کیږي ډېر ضروري ویډیو ده یو خو د امریکای خپل وی میدان دی یا د برتانیا دی یا د فرانسې دی یا د جرمني دی یا د استرالیا دی میګریشن وی میدان دی یو زمونږ افغانانو جوړ کړی په ټیک ټاک کې په سوشل میډیا کې چې ته وطن ته لاړ شي ورور سره مېرمه بیرته راشي دی به ورور سره مهربانه په تا لایف یا په تا پسې ویډیوګانې کوي چې ته وطن ته تللی وي تا ولې داسې ویډیو کړی وه تا دا ونه کړه تا هغه ونه کړه تا بستانیا ونه کړه تا یعنې دې به دله پوره برنامه درکوي ته به بیا افغانستان ته ځې بېرته به راځې سره مهربانه پاس کېږي یعنې د امریکې یا د برطانیې امیګریشن خو دې پرېږدي او میدان راوتی شي مګر هم دې ولا کې پرېږدي اوس بېګا ما که ته څوک د جمهوریت په نوم څوک د اسلامي اماراتو په نوم باندې په ټیک ټاک کې یاره تقریبا 1 میلیون کنځلې به د افغانانو خویندو میندو ته یو بل ته کړي څوک د جمهوریت په نوم باندې اوس یې مهربانه راځي کنځلې کوي اسلامي اماراتو څوک د اسلامي اماراتو په نوم لایفونه جوړ کړي جمهوریتیانو ته کنځلې کړي تاسو ته د اختیار چا درکړی چې تاسو د خلکو نه پوښتنې وکړئ چې وطن ته تللی دی دا جمهوریت والا په دې خارج کې نشته رئیس جمهور شته دی په د جمهوریت وختو وزیر خارجه شته وزیر داخله شته والین شته غټ غټ وکیلان شته دي هغې قلارې ناستې سه مهربانه تاسې راځئ د جمهوریت په سر باندې ورور یو بل ته کنځلې او بدرې دی ووایي او که څوک د اسلامي اماراتو په نمایندګي دلته راځي ورور د اسلامي اماراتو غټ غټ خلک شته دي ورور هغه ولې نه راځي ټیک ټاک ته یو رسنیو ته چې سه مهربانه دلته راځو موږ او تاسې یو بل ته کنځلې او بدرد ورته ویو هر سړی حق لري چې افغانستان ته لاړ شي او بېرته راشي دا څوک حق نه لري چې په هغې باندې سه مهربانه نیوکه وکړي یا سه مهربانه په هغې ته کنځلې یا بدې ردې وکړي چې ته افغانستان ته تللی وې تا په پلاني شي ویډیو جوړه کړه بستاني شي نه ویډیو جوړه کړه که همدغه ډیموکراسي کې چې ته ناست یې تا ته دا حق درکړی چې ته طالب ته بدې ردې وي یا کنځلې ورته وکړي سه مهربانه او توهین ورته وکړي ته دا حق لري مګر بل سړی دا حق نه لري چې وطن ته لاړ شي ویډیو وکړي وطن ته سفر وکړي یا سه مهربانه ته طالب سپورټ وکړي څوک چې د طالب سپورټ کوي په خپل ځای پرېږدي څوک چې د جمهوریت سپورټ کوي په خپل ځای پرېږدي دلته موږ او تاسې رسمي خلک نه یو دلته موږ عادي خلک یو دا نار دی چې موږ د طالب په سر جمهوریت ته کنځلې وکړو د جمهوریت په سر باندې طالب ته کنځلې وکړو ولې خپلې خویندې میندې یادو او که بیا چاته دومره تکلیف یو دا وایي چې افغانستان ته تګ جرم دی نو اول ورشي برطانیې د حکومت نه پوښتنه وکړي د امریکې د حکومت نه پوښتنه وکړي چې افغانستان ته دا په میلیونها ډالر لیږي سفارتونه یې مهربانه طالبانو ته ورکړه په دغه پسې ورشي تاسې سره راځي یو بل ته کنځلې او بده ورځ هم شروع کړي سه مهربانه ولې دې وطن ته به خلک نه دي د خپل مور او پلار ورونه مو نه ګورو دا ویډیوګانې زه خو چې هر هېواد ته تللی یم دا ما څومره سفرونه کړي په هغه هېواد کې مې ویډیوګانې کړي نو که سړی خپل وطن ته لاړو ویډیو وکړه یا سه مهربانه د یو شي صفت یې وکړو د افغانستان تاسې ته پې ولې زور درکوي او تاسې بیا څو کس چې دا پوښتنې د خلکو نه کوئ په لایفونو کې دلته سړی راټینګوئ چې ته خو تللی وطن ته دا دې ونه کړه هغه دې ونه کړه ورشه وروره 3.5 لکه ملي اردو امریکایانو هغې هر څه پرېښوده سه مهربانه ته راځي اوس ما نه تاوان غواړي نو د خدای په لحاظ باندې په خدای یقین وکړه چې دومره کنځلې دومره بدې ردې چې تاسې یو بل ته کوئ د دنیا یو خلک نه کوي او پیدا څه شی شوه اخره کې پیدا څه شی شوه پیدا هغه وه چې په 11 ورځو کې جمهوریت د منځه لاړو که چېرته څوک ځان ته جمهوریتي وایي او د جمهوریت دفاع کوي هغه باید کنځلې ونه کړي او که څوک ځان ته د اسلامي اماراتو وایي چې زه هغې لپاره مبارزه کوم هغه چاته کنځلې نه کوي قسم په خدای دی چې هغه جمهوریتیان په هغه جمهوریتیانو نالت وایي چې هغه څوک کنځلې او بدې ردې وایي او هغه امارات والا چې څوک د امارات اسلامي امارات طالبانو په نمایندګي دی هغه خلکو ته کنځلې کوي قسم په خدای دی چې هغه په نالت وایي اسلامي امارات مشران په خدای کې په کابل کې ماته ویلي چې څوک موږ ته حیاتي کوي نالت په هغه خلکو زموږ ولا هغه خلکو یې نه خوښېږي ځکه موږ نه غواړو چې کنځلې یو بل ته وشي نو هسې چټي په چټي لګیا هستئ نه وروره د جمهوریت نه خبر هستئ نه په رسمي ادرس باندې راځئ خو کنځلې دي او توهین دي او سه مهربانه دلته یو بل پسې راغستې د کوشتۍ میدان د ټیک ټاک نه جوړ کړی الله یې تاسې نګهدې